د افغاني سرې میاشتې لخوا په خوست کې 500 بې سرپرسته کورنیو سره 4,250,000 نقدي مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوې. د سرې میاشتې د مرستونونو عمومي رئیس مولوي الیاس خیل نصیري وایي هڅه کوي د کونډو میرمنو او یتیمانو د اقتصادي وضعیت ښه کولو په پار بېلابېلې برنامې پیل کړي. دنیا د منګه سره عملی کومک وکړي په هر بخش کې، کاغه ارتزاقي بخشونه وي، کاغه حرفوي بخشونه وي، صنعت زمنګ زراعت زمنګ د وچکالیو د وجې نه او دا ملت د زلزلو د سیلابونو د دې ټولو مشکلاتو سره مخ دی. نو په کار ده چې نړۍ موږ سره یو حقیقي کومک وکړي چې دغه خلک زموږ په خپل لاس باندې په کارونو مصروف او خودکفا شي. دا هم د دنیا په ګټه ده او هم زموږ د افغانانو په ګټه باندې ده. دغه راز د سرې میاشتې جنوب ختیځ مسؤل مولوي رحمت الله ویل د خپلو پروګرامونو د دوام او پراخوالي لپاره د نړیوال ورسره مرستې لا زیاتې کړي څو دوی په اړمنو افغانانو وشي. د موږ د زون اول موږ په لوګر ولایت کې توزیع وکړه، دویم چې د په پکتیا ولایت کې شو او دا درې موږ نن تاسو ګورئ چې په خوست ولایت کې موږ د 500 کونډو لپاره توزیع روانه ده. بلخوا مرسته ترلاسه کوونکي د سرې میاشتې د دې اقدام هرکلي ترڅنګ دې ته ورته نورو همکاریو او لاسنیوي د دوام هیلې درلودې. موږ ته دا مرسته د سرې میاشتې نه منظوره شوله. موږ غریبان خلک یو، موږ بېوزله خلک یو، یتیمان ورته پاتې دي. ولا چې د لاش پکېږي چې موږ شین چا په کور کې نه ده خوړله. موږ یې دې نه ډېر رضا یو که موږ سره دا سره میاشت عمر ته کومک وکړي موږ به ډېر ترې نه خوشحال وو. نن د سرې میاشتې 2,500 روپۍ موږ ته داخلېږي. بیا موږ غوښتنه کوو چې ولکه جلکۍ ورپاتې دي، ماشومان ورپاتې دي، معیوبین ورپاتې دي، موږ سره چې بیا کومک وشي موږ سره بیا کومک وشي. د سرې میاشتې ولایتي مسؤل زین العابدین ویلي دوی د دقیقې سروې په ترڅ کې په مرکز او ولسوالیو کې 500 اړمنې کورنۍ په نښه شوي چې وړ دي او په نږدې راتلونکي کې به هم 2,000 کورنیو ته د خوراکي توکو توزیع لړۍ پیل شي. هیله د نوي چې شاوخوا 10,000 کونډې میرمنې او یتیمان په خوست کې شتون لري چې یوازې بیړنۍ مرستې د دوی ستونزې نشي هوارولی. په کار ده نړیوال په حرفوي او پراختیایي برخو کې هم مرستې زیاتې کړي.